خلاف کې یا د دغه دهشتګرد خلاف یې نرپه د دمره 300 چک پوسټینه د سترګې وټانګېږه چې راپېرېږي ته رنګې شرمېدلې درته په تمه دي د جبر نه تغییر خواندې چک شننګ وکې د وطن په کونډې بیرې خواندې ترهګر زه یم نښانه د ترهګر هم زه یم ترهګر زه یم نښانه د ترهګر هم زه یم مردار هم زه یم شهید زه یم در په در هم زه یم قاتل مقتول زه یم او کور کله یې زما ورانېږي قاتل مقتول زه یم او کور کله یې زما ورانېږي په خپل وطن کې غدار زه او مهاجر هم زه یم شریک کوم په نومه د خدای چې بخښنې کوي مهربان ذات دی پناه غوړه د امیر صدر رحمت شاه صاحب یوه خبره کو چې فنا غوړه د شیطون نه او په شمول د دغه دوه مخې ریاست نه چې د په میژ دفاع وجود مالشې په وردیشه مسلط شوی ام پی ای صاحب ته هر کلی خو ځکه نه ورته یایي چې دا په دوی فرض و قرض دو چې د وطن خبره وي که ام این ای دی که ام پی ای دی که مشر دی چې هر څوک مخوار دی باید چې د کوم ودار د کوم غم ته زونر ورسوي کولرسي بالکل سټیج سیکرټري نه میش دا خواست کې چې میش ته هغه هر کلی بالکل مایایي ځکه چې میش چې پارین ارغلی دغه ځینه تللی نه وي میش په هم په همزوڼۍ شوه د چې چېرې شهید شوی دی دغه کور مخ ته میش په بل کور شپه وه میش سوچ دا وه چې ګایز چې همزوڼی کوم په لشکر ارڅي چې میش دوی سره په لشکر شروع خو څه ایمرجنسي جوړه وه ډېرې میش ذمهوار ملګري په لاس صحیح وي نو واته دی میرلی پرې صرف په اجازات وړي نو بیا روغلی میش د یغه پرې دوله در سره یي چې څه پرې توسې کوم مطمئن نه وي او توسې دا دی توسې غوښتنې چې کومې دي دا پیره شوې نه شي د میژ د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټي ایم مشر چې کوم دی منظور احمد پښتین د هغه اعتراف میشته دا امر دی چې په کوم هر ورځ هر کله سخته باداریز وي تاسو د کوم سره کښېنئ خو د فیصلې او د چک ټټ اختیارو د کوم سره وي البته که سخت ځي و هره سخته کیسه وه باید چې توس د پی ټي ایم ملګري په اول سب شه ودارېستی نور او فیصله کوم کو د کوم مشرونو کو نو میش د خپل مشر په امر توسې سره د وزیرستاني بیا د یو همزوڼي بچي په حیث دله د هغه پرې در سره نوسي چې د څه پرې د توس مطالبې نه وي منلې شوي خو که چېرې توس حرکات کو نو د پی ټي ایم د مشر په امرو توسې سره ټول پښتین کوم ارڅي توسې سره وګډېږي انشاءالله د توس د همزوڼي کوم سره او څنګ په څنګ د هغسې پرې روان وي چې څه پرې د توس مطالبات او د توس غوښتنې منلې شوي نه وي او ډېره زمونې و دې لا ټیپک کمربان په دغه نو مشر اول چې په افغانستان شه امریکا د اومیش جهاد کې واکي و داکي ناویس خو په افغانستان شغه دا د توس امارت اسلامی دا ایز دې لا په ټیپک څه کېستی دې لا کیم وزیرستانی کافر دی دې لا کیم مفتي په وزیرستاني د کافر فتوا ویلو که چېرې مو جهاد ته دومره شوق وي که چېرې دومره په اسلام او په جهاد مین ویستی بیا زه د کوم په تعصب نه ویایم او قطعا میش د دهشتګردانه سوچ یا د مارک د ګوډ ملګري په یوه صورت نه وي د هېڅ چا په دغه حق شه نه وي چې څوک ته سره مړه کړو خو د مو په وزیرستان شو خو بیا د مو د مشر د کشر کادر ایجاد هشته 15 وخته دا د درنې کسونه جامع والمنځ ته چوټي کوي او میش قرآني نه تلاوتي نه کي میش په خپلې خویندې ماندې د اسلام او د پښتو مطابق پرده کي که نه وي پاټک دوله خو بېادبي ده ډېره معاف وي هر چا په سترګې لیدل یو ځای چې نه وی درته جوته و دا سټیج مناسب نه دی پاټک دوله په پنجاب شه څه نه شي په زیورتي نه شوه پیرون ته سلسلې لګي په لاس نه ډېره پنجابیونه د پیغمبرې دوې وکړې په شاه فیصل جماعت شه د فلم شوټینګ راشي یو مې داس نه ول ده چې بیا ولې کمربان تړلی وي چې زه وطن ازوده وم د خدای په لحاظ د میش دغه خلک چې د طالب په نومه یې چې په کمربان تړلی دی په غره شه ګرځي دا ته میش سول سیناتې کي چې مکه کسیای ورې مې په لحاظ د خدای په وزیرستان شه څه دي په وزیرستان شه خو کفر نشته د خلکو یې لیارې رد
وي نو کښېږده د ممتاز اورکزي خبره چې ولونګینه ټوپک ته کېږده زندګي ډېره ده اسینه مکې دا د کریټي په کمربندي ناستې کښېږدې په د خپلې خواندې ماندې په د خپل وزیرستاني ولس راخم وکړي حکیمه پیرومیش دا د کریې جنګینه او دا د پردې ویرې په سر تپي آیا د وزیرستان کونډې بیرې یتیمون درنه ویر شول د وزیرستان جنګ ځپلی بربود حالات په کوم مخ درنه ویرېږي اوس چیک ډېر په منظم انداز لګیا دی دوله بیا د طالبانایزیشن سوچ و طالبان ته یې په یو قسم چې د دی دهشتګرد ورته یی دی باقاعده کمپین وټاکو چې داسې کسونو وي هغه چک پوسټونه په تصویرونه په چک پوسټونه باندې لاک کړو یو قسم کمپین وټاکو چې د خلک په سوچ په ذهن شي د دغه زمونې د خوف او دهشت دغه سریعام شي او دا چېرینه کلي ته د ماشوم پرړل ماشوم روشي چې په کمربندي نه څڼې دا کلتور دا رواج دی یې بیا هم کوي نه حکومته که ته د دغه طالب خلاف یې یا د دغه دهشتګرد خلاف یې نو په د دمره 3,000 چک پوسټونه د سترګې وټانګېږه چې راپېرېږي څرنګې سر نه کوي موږ خو په دا نه پوهېږي پرین مو په تقریر شه دا خبره وکړه موږ چې پرین هغه اخلي مو په لوس شه دا وښایي د افغانستان جنډا په جوړولو چې دا خو د په وشي د افغانستان جنډا جوړوي ما ورته ویل چې مو په لوس شه وښایي وینې خو چې کله د توس پالیسي وي او توس د وزیرستانیونه وینې پکې راویستی بیا دمره برچې راکټو چې پټ خال در باندې تېروي بیا خدای شته نه وینېستی خو خالي د عام وزیرستانی و توره شیشه ته تکړه وي خو چې ترنسلیټر در کو بیا سپین سبو دی خو ترنسلیټر خو هغې کسونو سره دي چې دا توس پالیسي پې چلویستی چې دا توس سړی پې وژنستی خو هغه کسون توره شیشه خو شروي عام کس وزیرستانی خو توره شیشه نشي شرولی مقصد مې دا دی چې خو نشته راز د خلوصي طریقه په حال چې سړی بیان کو درته خو د میش د توس د خلوصي لیار په دغه فلحال وخت شه دادو چې په اتفاق په اتحاد سره کښېني کنې په وزیرستان شه د میش توس سره څه نه وشول څومره وزیرستانیون څومره مقبرې ډاکې دي په دا مقبرې شو فصل شي دا 90% خلک داسې نه وي چې هغو د کوم د وطن او د حق او د دغه سټیټ د پالیسۍ مخالفه خبره وکړې وي یو په ګیلې مړ شوی وي نه ما خو یوه ورځ خامخا دی په دا خو موږ یقین لري موږ مسلمان یو دا مو یقین دی چې یوه ورځ مري بیا چې داسې د خپلې خویندې ماندې مخ ته په ګیلې سروی کوي او یا د په ذلیل په عزته بې غیرته مرګ وژني پانه صحیح نه دي چې د نانګو د غیرت په مرګ یې مړه شي ډاکټر نجیب وویل چې د بېننګې په مرګ نه هغه مرګ چې ننګ غیرت مېړانه وقار او پښتو ولري هغه مرګ 100 کرته نه 100 کرته بهتر دی خو هغه مرګ چې وایي چې مړ شه داسې مړ شه چې وطن درپسې وژوړي خپل خو د خود جوړي چې دښمن درپسې وژوړي نو په داسې مرګ ویلی نه مري نور خو په وزیرستان وطن شه دومره بد حالات د میش سره تېر دی که میش توس یې سره بیانوي حسابو پې راوخاتم نه شي مو په یوه نظم شر سره ارجل کړی و داسې په وزیرونه رهجا و چې ظلم ستم مو په ژړو کړلې رنځیرې خواندې ظلم ستم مو په ژړو کړلې رنځیرې خواندې چک شننګ وکې د وطن په کونډې بیرې خواندې میش توس په یوه یوه ورځ شه لاس جنوسې ولیدې په وینې سرې وم د خپل پلور د ورور جمعې ولیدې د عالمونه مو مرې پچوړې پرې ولیدې په باروت رنګم جماعتینه مندرسې ولیدې تېر سرپایب لپښې مو خپلې تور سرې ولیدې میش په کېرینه د راسیل پنجاب چپې ولیدې په چک پوسټینه وم د فوج په عزتې ولیدې میش و سپین ږیرې ته شیرې زړې دکې ولیدې د 12 کله خو میش رنګ په رنګ فتنې ولیدې میش د غدارو د جاسوس ټپې فتوې ولیدې تیرا یوه میاشت میش د خپل مړه سره ژاړو وکړي نه میډیا کوریج وکړو نه څوک توجه وکړي الټا حکومت د میش په غم پرې خندو وکړي دا ریاستونو سره هره نه راووکړي
د مو د نانګو د غیرات د موږ سودو وکړي که قانون نشوه روبیدو تاریخ ته نه مات کوي چې نن ورځ پوته شي په کور تاریخ ته نه مات کوي چې د ظالم نه وکړي ډور تاریخ ته نه مات کوي خدای پښتنه کو ضرور تاریخ ته نه مات کوي که او د خپل برخې زور تاریخ ته نه مات کوي که اینوي و د مختور تاریخ ته نه مات کوي درته پته مدي د جبر نه تغییر خوانګې چک شنان وکې د وطن په کونډې بیرې خوانګې همیش د کلي نه ژوندي ځوانون ورک شوي څوک عالمون څوک تبلیغیون څوک ماسټرون ورک شوي دلته د هر مکتبه فکر انسانون ورک شوي ځنې خو پوک د سپینې ژیرې بوډاګون ورک شوي ځنې د لاسې د اوتې کولې بچیون ورک شوي دوسته مالي محدوده څومره فارمون ورک شوي هسې سوچ وکئ چې د دې په کور و څه تېرېږي د لاسې کولې ورک بچي په مور څه تېرېږي چې ژړی ورور یې ورکوي اخ په ورور څه تېرېږي چې غم خوښي وي په بې وروره خور څه تېرېږي د تنکي ځوان ورکزی زلمي په پلورو څه تېرېږي دا ټول زلمي نادر په زړه کې فیصله وکړي چک شه د نانګو د غیرت مبارزه وکړي د خپل مظلوم و د محکوم کوم ملګرتیا وکړي نر د غفلت د قب نر ویش شه بسم الله وکړي دا وکړو درته په ژوند پرې ظاهرې خواندې چک شه نانګ وکړي د وطن په کونډې بیرې خواندې مننه